دوستانو د یو څو ورځې مخکې زه خپلو ملګرو سره ناست وم نو په هغې کې یو ډېر خفه و. پوښتنه مې ترې وکړه چې څه خبره ده ولې خفه یې؟ ویل موبایل مې خراب شوی دی. ما ویل نو څه دي موبایل دی صرف؟ ویل نه خبره دا نه ده چې موبایل خراب شوی، خبره دا ده چې په هغې کې زما واټساپ و کوم چې زما د کاروبار ټول اثرات په هغې کې و، د خلکو سره کم قرضونه چې ما کړي وي یا نور معلومات چې نو ټول په همغه واټساپ کې وو. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې ولې تا د واټساپ بیک اپ نه و اخیستی؟ ویل نه ما هېڅ بیک اپ نه دی اخیستی. نو ما سوچ وکړو شاید په تاسو کې هم داسې کسان چې خپل روزمره ژوند کې واټساپ استعمالي، نن سبا خو اکثر استعمالیږي، تجاران، دولتي کارمندان، نوره کسان اکثریت واټساپ استعمالي. نو الله مکه که چېرې ستاسو موبایل خراب شي یا درنه ورک شي نو بیا به تاسو خپله د واټساپ ډیټا بیرته څنګه را پیدا کوئ؟ نو همدې په خاطر د واټساپ بیک اپ کول خورا ضروري دي. په نننۍ ویډیو کې همدا طریقه درته ښایم چې تاسو به په خپله څنګه وکولی شئ چې د واټساپ بیک اپ سیټینګ وکړئ. نو که په تاسو کې کم چا زده وي دغه سیټینګ، دا ویډیو په همدې ځای سکیپ کولی شئ. که مو زده نه وي نو ما سره تر اخره پورې پاتې کېدلی شئ. نو راځو خپل موبایل ته، دې کې به واټساپ خلاص کړو. کله مو چې واټساپ خلاص کړو دغه 3 ډاټس ګورئ، د 3 ټکي دې ته به راشئ، دې کې به سیټینګ ته راشئ، په سیټینګ کې به چارټس ته راشئ، دې کې به بیا لاندې راشئ چارټ بیک اپ ته. کله مو چې دلته راغی دغه ځای ګورئ end to end encrypted backup. نو دې کې تاسو څخه کی غواړي، لومړی به کی ورکوئ. د کی دې په خاطر پکارېږي کله هم سبا لپاره تاسو خپل واټساپ ډیټا بیرته په بل موبایل کې ریسټور کوئ نو هلته درنه همدا کی یا پاسورډ غواړي. نو دا ستاسو د امنیت یا سیکیورټي لپاره دی. نو لومړی دلته کی ورکوو. کی ورکولو لپاره به دې بټن باندې کلیک وکړئ. د دې نه پس به دلته راشئ ټرن آن ته، دلته به کریټ پاسورډ باندې کلیک وکړئ. نو دلته به یو پاسورډ ورکړئ. کله مو چې پاسورډ ورکړو دغه نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. دلته به هم همغه پاسورډ ورکړئ کوم چې د اوس مخکې ورکړه، بل پاسورډ ورنه کړئ ځکه دوباره درنه هغې پاسورډ کنفرمیشن درنه غواړي. د مو چې ورکړو نو دغه نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. د دې نه پس به د کریټ بټن باندې کلیک وکړئ. او که چیرې به تاسو کې کوم چاته دغه میسیج ورکړو اوکې باندې کلیک وکړئ، کور یې نه کړو پروا نه لري. نو دغه سیټینګ خو وشو. د دې نه پس اوس راځو دغې ځای باندې کلیک وکړئ بیک اپ ټو ګوګل ډرایو. ښه دلته مونږ ته 5 اپشنې راکوي. نیور خو مونږ نه انتخابوو ځکه چې مونږ بیک اپ کول غواړو. که چیرې تاسو بیک اپ نه غواړئ نو نیور انتخاب کړئ. راځو دغه بل اپشن ته. ګورئ دا اپشن د دې په خاطر دی چې کله هم ته د خپل واټساپ بیک اپ بټن باندې کلیک وکړې نو هغې نه پس به بیک اپ کېږي، په اتوماتیک ډول به نه کېږي. د دې نه پس د نور 3 اپشنونه ډیلی، ویکلی، منتلی. ډیلی روزمره مطلب روزانه د ستا د واټساپ بیک اپ اخیستی کېږي، ویکلی په هفته کې د یو وار اخیستی کېږي، منتلی په میاشت کې د یو وار ستا واټساپ بیک اپ اخیستی کېږي. نو کم کسان چې به تاسو کې زیات واټساپ استعمالوئ هغه ډیلی انتخاب کوئ. زه په خپله هم دلته ډیلی انتخابوم. د دې نه پس دلته لاندې راځو ګوګل اکاونټ ته. دې کې ماته زیات ایمیلونه ښایي ولې چې زما په سیسټم کې ایمیلونه زیات دي. که چیرې ستا په سیسټم کې یو ایمیل وي نو یو به درته ښایي، که چیرې زیات وي نو زیات به درته ښایي. سیسټم نه مطلب ستا موبایل دی ښه. نو دلته یو ایمیل ورته انتخابوم، دا به الو کوئ. د دې نه پس لاندې اپشن دی بیک اپ یوزینګ سیلولر. ګورئ کله هم چې تاسو دغه اپشن ورکړي، کم وخت چې تاسو د بیک اپ لپاره ورکړی دی نو که په داسې وخت کې ستا موبایل د وای فای سره نه وي کنیکټ او ډیټا سره کنیکټ کړي نو بیا به هم ستا واټساپ بیک اپ کېږي. که چیرې دغه اپشن تاسو نه وي آن کړی، که په داسې وخت کې ستا موبایل کې ډیټا خلاصوي بیا خو هم ستاسو واټساپ بیک اپ نه کېږي تر څو پورې چې ستاسو موبایل وای فای سره نه وي کنیکټ شوی. نو دلته زه دا انتخابوم ځکه چې معلومات ضروري دي، ډیټا خو به هسې مینیج کېږي پسې ښه. د دې نه پس دغه لاندې اپشن چې دی انکلوډ ویډیوز، دا د دې په خاطر دی کوم ویډیوګانې چې تاسو خپل ملګرو ته لیږلي یا تا ته رالیږلي، که چیرې دغه اپشن تاسو آن کړی نو هماغه ویډیوګانو به هم بیک اپ اخیستی کېږي. که مو آن کړی نه وي هغې بیک اپ بیا نه اخیستی کېږي. نو زه دغه دواړه اپشنونه آن کوم. زموږ د بیک اپ کولو سیټینګ وشو. نو اوس ازمویې چې دا کار کوي که یې نه کوي. نو زه راځم 2 نمبرو ته میسیجونه یو 2 تصویران لیږم. د خو مې مو وکړل. د دې نه پس اوس دلته راځم چون چې ما خو ډیل انتخاب کړی دی خو وخت لا نه دی را رسېدلی نو دلته به زه حتما بیک اپ بټن باندې کلیک کوم. نو دغه بټن باندې به کلیک وکړم. دا دی زما د واټساپ بیک اپ وشو. اوس داسې فرض کړئ چې زما دا موبایل چې دی مات شو، ورک شو، نو دغه ډیټا به زه بیرته څنګه لاسته راوړم؟ نو راځو بل موبایل ته، په هغې کې همدا واټساپ نمبر باندې بل واټساپ جوړو. واټساپ جوړولو طریقه خو به تاسو زده یي، که مو زده نه وي نو راتلونکي کې به بله ویډیو کې درته وښایم. نو کله هم چې تاسو خپل نمبر ورکړو، کوډ مو ورکړه، دلته به دې ځای کې کنټینیو باندې کلیک وکړئ، دا به الو کوئ.
اوس دلته زما بیک اپ ګوري چې ما د دې نمبر بیک اپ اخیستی و که نه دا دی مونږ ته یې راواړولو د په هغه صورت کې مونږ ته راځي چې واتساپ بیک اپ ما اخیستی وي که ما اخیستی نه وي نو دا مونږ ته نه راځي ښه نو دلته به راشو ریسټور بټن باندې به کلیک وکړو د دې نه پس دلته مونږ ته وایي چې تاسو پاسورډ ورکوئ هغه کې درته یاد ده مخکې مو چې ورکړه نو اب اوس دلته ورکو ښه کله هم چې دلته ورکړه هغې نه پس به نیکسټ باندې کلیک وکړو اوس یې چک کوي چې دا صحیح ده که نه ښه بس کې صحیح وه نو زموږ بیک اپ شروع شو اوس به لږ انتظار ورته وکړو چې بیک اپ مکمل شي ګوره بیک اپ ټایم اخلي ښه داسې نه چې تاسو ورته بې حوصلې شئ دا ستاسو انټرنیټ په سپیډ باندې ډیپینډ کوي چې تیز دی او که سلو دی که تیز وي نو زر کېږي او که سلو وي نو بیا پوهېږئ تاسو خپله ښه دا دی مکمل شو نو دلته به څه وکړو نیکسټ باندې به کلیک وکړو هماغه پخوانی واتساپ یې راواړو دې ځای کې به هم نیکسټ باندې کلیک وکړو که چیرې دغه میسیج درکړو نو دلته ډیلی ورته انتخاب کوئ او که دیر یې نه کړو بس بیا یې پرېږدوئ دا وګورئ هماغه نمبر هماغه تصویران میسیجونه ماته بیرته راواړول که مو چې مخکې بیک اپ اخیستی و نو تاسو هم کولی شئ چې خپل واتساپ بیک اپ دې طریقې سره واخلئ تر څو په آینده کې کم مشکل سره مخامخ نه شئ نو الله دې وکړي چې دغه ویډیو تاسو خوښه شوې وي مننه